السلام علیکم ګرانو دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته دغه سریلانکا پریمیر لیګ په هکله باندې یو خبر درکړم چې په سریلانکا پریمیر لیګ دغه فاینل لوبه کې هم رحمان الله ګوربز ورته خپل چا پرېښود. ګوربز ماشاءالله په فاینل لوبه کې چې پریشر نه ډکه لوبه یې په زړه پورې بیټنګ یې نندارې ته وړاندې کړې ده او دغه فاینل لوبه د محمد نبي دوی ټیم سره دوی ترسره کړله. که تاسو هم په ګوربز باندې خوشحاله سوي یاستئ نو دغه ویډیو هم در سره حتما لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. ماشاءالله رحمان الله ګوربز د کې هیڅ شک نشته ده چې نن سبا په انټرنیشنل لوبغاړو کې ټاپ کې روان ده او دغلته به زه تاسو ته وایم چې رحمان الله ګوربز ته دغسې ایوارډ هم ورکړی. انوویټیو ایوارډ یې رحمان الله ګوربز ته ورکړی. انوویټیو مطلب دغه داسې نوي نوي شاټونه ایجاد کولو والا لوبغاړی چې تاسو به خپله په سریلانکا پریمیر لیګ کې کتلی چې داسې شاټونه ده ووهل چې واقعا ټوله نړۍ به ورته حیرانه پاتې سوي. همدغه وجه ده د رحمان الله ګوربز چې هر یو لیګ کې اخیستل کیږي. نو دغه فاینل لوبه چې نن کومه ترسره سوې وله په دغه محمد نبي دوی ټیم سره دوی فاینل لوبه ترسره کړله چې اول بیټنګ د محمد نبي دوی ټیم په دغه لوبه کې ترسره کړی و. 140 رنزه ټارګټ یې د رحمان الله ګوربز دوی ټیم ته ورکړی و. په دغه لوبه کې محمد نبي بیټنګ کې 9 بالو باندې 15 رنزه کړي دي. خو بل طرف ته دغه ډیره زبردسته لوبه هم ترسره سوې وله. تاسو به کتلي یا به هم نه کتلي خو ما دغه لوبه وکتله. ډیره زبردسته لوبه ترسره سوله. اخرني اور پورې دغه لوبه لاړله. بیا اخرني اور کې د رحمان الله ګوربز دوی ټیم دغه لوبه وګټله. و دغلته به زه تاسو ته یو خبره وکړم چې د یو ټیم لپاره سټارټ ډیر زیات مهمه وي او زیاتره دغه سیمي فاینلونو غټ لوبو کې ورته رحمان الله ګوربز به ډیر ښه سټارټ واخیسته. نن لوبه کې هم ګوربز ورته په 18 بالو باندې 14 مهم رنزونه کړي، 2 شپږیزې او 4 څلوریزې وهلي دي. نو ماشاءالله رحمان الله ګوربز ډیر ښه زبردسته بیټنګ وکړه. اصل کې د ما ګوربز ډیر زیات خوښیږي ځکه دی داسې لوبغاړی داسې دی دا نه وایي چې ودرېږه زه وچلېږم زه رنزونه وکړم. دی همیشه د ټیم لپاره د فکر کوي، سوچ او فکر کوي. که هغه د افغانستان لپاره لوبیږي، که هغه د جفنا کنګز دغه سریلانکا لیګ کې لوبیږي، که هغه هر یو لیګ کې لوبیږي، که ټي 10 لیګ کې لوبیږي، همیشه دی د ټیم په ګټه باندې بیټنګ ترسره کوي. نو ماشاءالله رحمان الله ګوربز په دغه سریلانکا پریمیر لیګ کې چې کوم جفنا کنګز سره لوبیږي 3 وارې دوی سر په سر فاینل ګټلی ده. 3 وارې دوی سر په سر چمپین سوي دي او برکت یې څوک ده؟ برکت یې رحمان الله ګوربز ده. تېر وار هم که تاسو ته یاد سي هغه سیمي فاینلونو او فاینل کې ورته ګوربز چلیدلی او دغه وار ته هم تاسو وګورئ اکثره لوبو کې خو ګوربز ښه چلیږي خو زیاتره وخت کې په غټ لوبو کې ښه چلیږي. نو ماشاءالله رحمان الله ګوربز زبردسته بیټنګ سریلانکا پریمیر لیګ کې ترسره کړ. او دغلته به زه تاسو ته د محمد نبي په هکله باندې ووایم چې په بولنګ کې هم 42 رنزه ورکړي، یو لوبغاړی آوټ کړی ده. نو محمد نبي د ما په نظر باندې د محمد نبي کرکټ نور ختم ده. که په آب و عزت باندې دی استعفا وړاندې کړي نو دا به د افغانستان لپاره به هم ښه د ده لپاره به هم ښه. یو نن سبا تاسو وګورئ لیګونو کې آی پی ایل کې هم دغه بولیس یې وسوله. تاسو به خبر سوي م یاستئ چې محمد نبي ورکې نه ده اخیستل سوی. نو د ګوربز باندې که خوشحاله سوي یاستئ دغه ویډیو هم در سره حتما لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم در سره شریکولی سئ او دغه فیسبوک پیج هم در سره فالو کولی سئ او دغه میون از زیډ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ. نور ښه وخت ولرئ. الله پامان.